اوس د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ښاغلی حاجي غلام احمد بلور صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو ته خپل مختصر تقریر پیش کړي. حاجي غلام احمد بلور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر جرگہ پختونو جرگی مشرہ جناب محمد افضل خان صاحب، علماء اگرانو درنو پختونو مشرانو غیرتمندو ظلمو، زه ټول نګو خو ډاکټر خان لرا ډېر زیات مشکور یم چې هغوی نن موږ ته دا موقع فراهم کړه چې بر او د لر پښتانه، شمالي او د جنوبي پښتانه یو ځای شو او خپل د زړې خبرې خو به ډېرې یادوو چې راتلونکي مخې ته څه سوچ وکړو چې زموږ دا مستقبل به څه وي. حافظ رحمان سلطان بود هغه موږ ته ډېرې خبرې دي، ډېر لیډران، ډېر لوی لوی خلک، هر څه ډېر دي، خو چې اوس مستقبل لپاره څه سوچ وکړو. زه ټولو نه اول خپل یو پټي تعارف کول غواړم چې اکثر خلک مې پیژني او ډېر خلک به مې نه پیژني. زه څه فلسفي نه یم، څه مفکر نه یم، لیکوال نه یم، شاعر نه یم، پروفیسر نه یم، ډاکټر نه یم، وکیل نه یم، اسم نه یم. د باچا خان د ستر قافلې یو ډېر ورکوټې غوندې وړوکې غوندې ورکر یم او زه د بهر دنیا نه د پښتنو د خاورې یو ډېر لوی عالم، فاضل، مفکر، فلسفي او فلسفي تش فلسفي نه، یو ډېر لوی ستر مبارز خان باچا خان زما مشر، زما آئیډیل چې ورته وایي په انګریزۍ کې، زما آئیډیل باچا خان رحمت الله علیه دی او زما لیډر، سیاسي لیډر مو خان عبدالولي خان دی. دا زما تعارف دی. زه د پښتنو په دې سیمه کې د لرو د پښتنو په سیمه کې چې زموږ دلته سانه سیاسي پارټۍ دي، د پښتنو د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره هغوی چې هلې ځلې کوي، هغه ټول زما د سر ګلونه او زما د سترګو تور دي. د هغوی ټولو ته سلام دی. خو خپله خبره کول غواړم. ما د قرآن پاک آیت مبارک ولوستو تاسو مخې ته. پاک الله وایي قل یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. الله پاک وایي چې اے انسانانو ما تاسو پیدا کړې د یو سړي او د یو ښځې نه او تاسو مې تقسیم کړې په قومونو په قبیلو کې چې یو بل وپېژنئ. ډېر خلک زمونږ د پښتون په ټکي باندې خفه شي چې مونږ ځان ته پښتون وایو نو ګناهګاران یو، نه مسلمانان یو، نه بل څه یو. او که خلک ځان سره رانه لیکي، که رامې لیکي، که رو لیکي، په هغې چا اعتراض نشته. که ځان ته څوک عراقی وایي، که څوک فلسطینی وایي، که څوک کشمیری وایي، که څوک مصری وایي، که څوک ایرانی وایي، په هغې اعتراض نشته. او چې پښتون بدبخته چې ځان ته پښتون وایي نو هغه نه مسلمان شو او نه بل څه شو. موږ دا وایو چې موږ نیشنلسټان یو او د نیشنلزم ترجمه زموږ بدبختي ده. ما څو ځله خپل د ادیبانو ته، مشرانو ته ویلي چې زه خو ناپوهه سړی یم، خو خدای لپاره د نیشنلزم یو ترجمه خو وکړئ.
مونږ ته ترجمه دا خو ده چې نیشنلست چې دی نا قوم پرست دی نو په دې قوم پرستي پټي کې باندې مونږ باندې د کفر فتوا ولګي خلکا مونږ نیشنلستان یو او په دې فخر کوو چې مونږ نیشنلستان یو مونږ پښتانه یو خو مونږ قوم پرست نه یو مونږ خدا پرست یو مونږ پښتون خو ټول من اصل قوم ټول په ټول مسلمان دی مونږ نیشنلست یو قوم پرست نه خدا پرست یو هو خپل قوم سره مینه لرو او د خپل قوم د خوشحاله د آبادۍ او د لویوالي د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره خپل ځانونه قربانولو ته هر وخت تیار یو دا زموږ فلسفه ده مونږ څه وایو خو د دې ترجمه د زما ادیبانو کې نو ډېر به ښیي چې د کفر فتوو نو خو د خلاص شو نیشنلزم باندې ډېرې خلکو ډېر کتابونه لیکلي او ډېرې خبرې او ډېر ستر ادیبانو ډېر څه پې ویلي دي زه دا وایم چې دنیا کې نن یو خو د نیشنلزم دا لمن دا نه وسي دی چې په دې کې فنډامنټلزم ملام پکې ځایږي په دې کې کمیونسټم ځایږي په دې کې شیام ځایږي سنیم ځایږي په دې کې هر یو عقیده هر یو مذهب سره په دې کې ځایږي چې نیشنلست هر څوک چې کوم زما په اقام سره تعلق لري هغه پکې ځایږي دې کې تفرقه نشته دې کې مینه ده محبت ده دې کې جنگ نشته چې څوک نیشنلست دی دا مونږ ټول یو یو چې هر یو عقیده لري هر یو سوچ لري هر یو فکر لري او که هر یو مذهب لري زمونږ چا سره جګړه نشته شکر الحمدلله مونږ مسلمانان یو ما یو ځل سلیمان مولانا صاحب نه تپوس کو نو مولانا صاحب په جنت کې به کومه ژبه وي نو هغه چې دې کې څه مطلب دی ما هسې تپوس کوم ځان پوهیم نو هغې وویل چې جنت کې به د عربي وي ما چې ولې ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه ده ځکه چې د قرآن پاک ژبه ده مې چې دل په ما ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه باندې خو مې یو خبره کوم مې چې په اردن کې عیسایان دي هم عرب دي بیا به څه چل کوو دا خو د مسلمانانو ژبه هم شوه او د عیسایانو هم ژبه شوه یهود هم چې دي هغوی هم عربي وي هغه هم عرب دي د هغوی هم ژبه شوه مې خدای شته زما دا ایمان مې یو زما دا زړه وایي چې په عرب کې په جنت کې چې هر یو ژبه وي خو زما پښتو به پکې ضرور وي ځکه چې دا ټول مې نسل کوم د پښتنو ژبه ده دا به پکې ضرور وي چې پښتون کې بل څه مذهب نشته یو مذهب دی نو په مذهب مې خلک دوکه کوي په مذهب نه دوکه کېږو مونږ وایو چې مونږ نن دلته راغونډ شوي یو زما په نیز او زما په سوچ دله راغلي یو چې مونږ دا سوچ وکړو چې ټول په شریکه دا یو سوچ وکړو چې زمونږ دا پښتانه دې ته راغونډ شوي چې ای خلکه مونږ په دې سوچ وکړو چې زمونږ دا پښتانه کله به او څنګه به د خپل سیاست د خپل وسایلو د خپل دولت او د خپل خاورې خاوندان شي او دا به کله زما دا پښتون کام دا تس نس پښتون کام دا چې په زما یو ورور دلته وایي چې زما دا قوم چې ډېره رزق دپاره در په در ګرځي او چا نه کم مسلمان هم نه دی ټولو نه ښه مسلمان چې تاسو څوک تللی دی زمونږ د راونډ کې چې غونډه شوې ده اوس نو 80% به پکې مسلمان وي د پښتون به وي 80% به پکې پښتون وي چا نه کم مسلمان نه دی ټولو نه نورو قومونو نه بهتر مسلمان دی مونځ او دس روژه هر څه برابر دی خو رزق پسې ډغرې خوري در په در ګرځي په اسلام کې کمای نشته کمای په اتفاق کې دی په ورورولۍ کې دی د خپلې خاورې اختیار نه لرم د خپل خاورې دولت باندې د بل چا قبضه ده صرف دا جګړه ده زه زم چې کله به زما دا پښتون به د خپل خاورې خاوند شي او کله به د دې بچي به آباد شي